ګرانو کتونکو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده اکثر لمونږه د چا سره میلاو شو یا زمونږ سره څوک میلاو شي نو مونږ بیا د هغې نه دا تپوس کوو لا هغوی زمونږ نه دا تپوس کوي مونږ ته وایي ته څنګه یې یا مونږ د هغې نه دا پوښتنه کوو مونږ ورته وایو ته څنګه یې نو څنګه چې تاسو ته معلومه ده دې دپاره په انګلیش کې استعمالیږي how are you د how are you مطلب دا دی چې ته څنګه یې خو ګرانو کتونکو how are you دا ډېر زیات پخوانی سنټنس دی دا ډېره زیاته زړه جمله ده یعنی د how are you ټیم تللی دی د how are you وخت تللی دی که چېرته تاسو دغه پوښتنه دغه سوال د چا نه په یو بله طریقې سره یعنې په ایډوانس طریقې سره وکئ نو بیا به د هغې په مدد سره ستاسو انګلیش ډېر زیات مزیدار او ذایقه دار ولګېږي نو هو بالکل ګرانو کتونکو نن په دې ویډیو کې به مونږ څه درې څلورو پورې نوې طریقې زده کوو چې د هغې په مدد سره به مونږ د چا نه کوېسچن کوو مونږ به د چا نه پوښتنه کوو چې ته څنګه یې او یوازې دا نه بیا به مونږ درې څلورو پورې د هغې جوابونه هم زده کوو یعنې که زموږ نه چېرته څوک په دغه نوې طریقه باندې په ایډوانس انګلیش کې تپوس وکړي چې ته څنګه یې نو بیا به هغه له مونږ جواب څنګه ورکوو نو ګرانو کتونکو که چېرته تاسو د چا نه تپوس کوئ او تاسو چاته ویل غواړئ چې ته څنګه یې نو بیا تاسو بالکل د how are you په ځای تاسو هغه ته ویلی شئ how are you doing د how are you doing مطلب دا دی چې ستا حالات څنګه روان دي یعنی حالات ستا څنګه دي خو ګرانو کتونکو یوازې دا هم نه د how are you doing په ځای تاسو دا تپوس هم کولی شئ چې what's up د what's up هم مطلب دا دی چې ته څنګه یې یعنې که چېرته تاسو د چا نه پوښتنه کول غواړئ چې ته څنګه یې نو بیا د دې لپاره تاسو استعمالولی شئ how are you د دې لپاره تاسو استعمالولی شئ په دویم نمبر باندې how are you doing او په دریم نمبر تاسو د دې لپاره استعمالولی شئ what's up یعنې د دې درې واړو مطلب دا دی چې ته څنګه یې ستا حالات څنګه روان دي حالات څنګه دي او ګرانو کتونکو اوس راځئ چې په څلورم نمبر باندې یو بل میتھډ یو بله طریقه هم د دې خبرې زده کړو چې موږ به د چا نه پوښتنه څنګه کوو چې ته څنګه یې په څلورم نمبر باندې که چېرته تاسو د چا نه پوښتنه کول غواړئ او تاسو ورته ویل غواړئ چې ته څنګه یې نو بیا ورته بالکل تاسو ویلی شئ what's going on د what's going on هم مطلب دا دی چې ته څنګه یې یعنې how are you doing او what's up او what's going on دغه څلور قسم له سنټنس دغه څلور قسم له جملې تاسو بالکل د دې دپاره استعمالولی شئ کله چې تاسو د چا نه پوښتنه کوئ چې ته څنګه یې خو ګرانو کتونکو اوس به مونږ د دې جواب څنګه ورکوو که زموږ نه څوک چېرته تپوس وکړي چې how are you نو بیا د دې جواب دی I am fine د I am fine مطلب دا دی چې زه ښه یم یعنې I am fine خو دا یو خبره په یاد ساتئ چې تاسو صرف او صرف د دې جواب داسې هم ورکولی شئ که چېرته تاسو ووایئ چې فاین ستاسو نه څوک تپوس وکړي چې how are you ته څنګه یې نو بیا ورته بالکل تاسو شارټلی ویلی شئ فاین خو که چېرته بیا ستاسو نه څوک تپوس وکړي چې how are you doing هم مطلب دا دی چې ته څنګه یې نو بیا د دې جواب به له تاسو بیا ورکوئ I am doing well د I am doing well مطلب دا دی چې زه ښه یم I am doing well یعنې زه ښه یم خو ګرانو کتونکو یو خبره په یاد ساتئ چې ګوره دا څه فرض خبره نه ده که چېرته ستاسو نه څوک تپوس وکړي چې how are you یعنې ته څنګه یې نو بیا به له تاسو صرف او صرف په I am fine یا fine باندې جواب ورکوئ نه د دې په ځای باندې تاسو دا هم ویلی شئ I am doing well د I am doing well هم مطلب دا دی چې زه ښه یم یعنې د how are you جواب تاسو په I am doing هم ورکولی شئ او که چېرته ستاسو نه څوک تپوس وکړي چې how are you doing نو بیا ورته تاسو ویلی شئ fine I am fine یعنې تاسو دغه ټول انسرز دغه دواړه جوابونه د یو قسم له کوېسچن دپاره د یو قسم له پوښتنې دپاره هم استعمالولی شئ او ګرانو کتونکو اوس راځئ چې مونږ د جواب یو بله طریقه هم زده کړو یعنې که چېرته زموږ نه څوک تپوس وکړي چې what's up د what's up مطلب دا دی چې
ته څنګه یې؟ نو بیا به تاسو د دې په جواب کې ویلی شئ I am great. د I am great هم مطلب دا دی چې زه ډیر ښه یم. I am great. که چېرته تاسو ووایئ I am okay. I am okay هم مطلب دا دی چې زه ښه یم. او ګرانو کتونکو که چېرته ستاسو نه څوک تپوس وکړي چې what's going on د کومې مطلب چې دی چې ته څنګه یې؟ که چېرته مونږ what's going on word by word انګلیش ته ټرانسلیټ کړو نو بیا د دې مطلب دا دی چې څه حال چال روان دي، یعنې څنګه حل دی. نو د دې جواب کې به تاسو بیا بالکل ویلی شئ same as always. د same as always مطلب دا دی چې بالکل د مخکینی په شان دی، یعنی څنګه چې مخکې ومه نو بس سیم د هغې په شان دی ما. same as always. as استعمالیږي په پښتو کې کله چې مونږ وایو په شان، نو same برابر یو شان. as always د مخکینی په شانې. ګران کتونکو زه امید لرم چې تاسو به په دې باندې پوه شوي یئ چې موږ به د چا نه پوښتنه څنګه کوو، یعنې موږ به چاته دا څنګه وایو چې ته څنګه یې. او بله دا چې تاسو به په دې هم پوه شوي یئ چې که چېرته زموږ نه بیا څوک تپوس وکړي نو هغه له به بیا موږ جواب څنګه ورکوو. خو ګرانو کتونکو که اوس چېرته یو سړی ټیک نه وي، ستاسو نه څوک تپوس وکړي چې how are you doing، یا تاسو ته څوک وایي چې what's up، یا وایي چې what's going on، نو بیا که چېرته تاسو ستړي یئ یا چېرته تاسو بیماران یئ یا چېرته تاسو مصروف یئ نو بیا به تاسو دا څنګه وایئ. فار ایگزامپل زه بیمار یم نو زه به بیا چاته دا څنګه وایم چې زه بیمار یم. دې دپاره په انګلیش کې استعمالیږي. فار ایگزامپل که زما نه څوک تپوس وکړي چې what's going on او زه ورته وایم چې زه بیمار یم نو دې دپاره په انګلیش کې استعمالیږي I am ill یا I am sick. مطلب یې دا دی چې زه بیمار یم. خو که چېرته تاسو لږ شانې ستړي یئ، بیماران نه یئ، نو بیا به تاسو بالکل ویلی شئ I am a bit tired. د I am a bit tired مطلب دا دی چې زه لږ شانې ستړی یم. که چېرته تاسو بیزي یئ I am busy وغیره وغیره. نو ګران کتونکو زه امید لرم چې تاسو به د ویډیو نه زده کړه کړې وي. که چېرته تاسو واقعي د دې ویډیو نه زده کړه کړې وي نو بیا در سره ویډیو له یو لایک ورکئ. او که چېرته تاسو غواړئ چې تاسو انګلیش په پښتو کې یعنې په خپله مورنۍ ژبه کې انګلیش زده کړئ، هغه هم ډېر په اسانه او صرف په 2 میاشتو کې، نو بیا انګلیش په پښتو کې د زده کولو لپاره هم په دې زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او دا ویډیو د خپلو هغه ملګرو سره شیر کړئ، د هغه دوستانو سره، هغه کلاسمیټ سره شیر کړئ کومه چې هم ستاسو په شان انتهایی د انګلیش زده کولو سره شوق لري. د ویډیو کتلو ډېره مننه. د نیکسټ ویډیو پورې په الله سپارم. د لوی الله په امان. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.